سلامونه نیکې هیلې اخترابات مې قبول کړئ. د ویسه خان سکیلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای وکړي جوړ به وئ. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ خپل د فیسبوک فرینډ لیست هایډ کړئ. یعنې ستاسو د فیسبوک ملګري چې تاسو سره په فیسبوک کې ملګري دي نه غواړئ چې نور خلک یې وګوري، نو د دې دپاره به تاسو کوم سیټینګ ترسره کوئ. راځئ په دې ویډیو کې به تاسو ته ښایم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ښه مو شوه لازماً یې درسره لایک او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ او زموږ اکاونټ درسره فالو کړئ. په لومړي سر کې به راشئ تاسو خپل فیسبوک ته بسم الله الرحمن الرحیم. پروفایل خواته راشئ. پروفایل خواته چې راغلی دلته به سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړئ. وروسته به دلته پاس راشئ سیټینګز ته. کله مو چې په دې سیټینګ باندې کلیک وکړ دلته به تاسو د هغه وروسته لاندې راشئ. لاندې به راځئ. دلته لاندې یو آپشن درته راځي how people find and contact you، یعنې څنګه ته خلک پیدا او تا سره په اړیکه کې شي. په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو ته لومړی سر کې یو آپشن راځي how consent your friend requests. په دې کې تاسو په یعنې څوک تاسو ته د فرینډ ریکویسټ یعنې بلنه لیږلی شي. او د دوهم آپشن چې کوم دی how can see your friends list، یعنې څوک کولی شي ستا د ملګرو لیست وګوري. نو په دې کې به ستاسو په موبایل کې به یا پبلیک وي یا فرینډ وي یا فرینډ ایکسپټ وي یا به سپیسیفیک فرینډز وي. نو تاسو به راشئ د انلیمیټه. دا په دې معنا چې بغیر زما څخه څوک دې نشي کولی چې زما د ملګرو فرینډ لیست وګوري. نو تاسو به انلیمیټه واړوئ. نو تاسو به څنګه کوئ، یوازې به ټول ملګري تاسو ته خپل ښکاري، بل به هېچ چاته نه ښکاري. که چېرې سپیسیفیک فرینډز ته یې واړوئ مشخصو ملګرو ته به یې ښکاري. او همداشان ډونټ شوټ سم فرینډز، یعنې فرینډز ایکسپټ ته چې کله واړوئ هغه ډونټ شوټ سم فرینډز، یعنې بعض ملګرو ته څنګه کېږي نه ښودل کېږي. او فرینډز ته چې واړوئ هغه کسان تاسو سره په فیسبوک کې ملګري وي هغه به لیدلی شي، څوک چې ملګري نه وي هغه به یې نشي لیدلی. او پبلیک بیا که څوک در سره ملګري وي او یا نوي ملګري ټول یې لیدلی شي. نو انلیمیټه چې کله واړوئ دا به تاسو سره په بشپړه ډول بند شي. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. داسې نور ویډیوګانو لپاره لازماً موږ در سره تعقیب کړئ.